علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، موږ په دې اند یو، په دې فکر یو چې یو څوک چې 5 وخته لمونځ کوي او روژه نیسي، زکات ورکوي، حج کوي او ورسره ذکر عبادت او نوافل کوي، نو دا بس لاس ټول د الله رب العزت اوامر پورا کړل. چې بیا ورته متوجه شي درواغ وایي، منافقت کوي، غیبت کوي، تهمت کوي، بهتان کوي، د خلکو مالونه خوري، د خلکو حقونه خوري، د خلکو په شخصي حریم باندې حمله کوي، خپلې درانې د بل سپکې کوي، ځان ته ښه او د بل ته بد شي نه خوښوي، ځان ښه او بل بد شمیري، ځان ډېر لوړ او بل ډېر ټیټ شمیري. عزیزانو، دغه لمونځ، روژه، زکات، حج دا ټول دې دپاره دي چې کله ته یو داسې عمل کوې چې هغې کې ستا قهر او غصه شامله وي، نو پوه شه چې دا د خدای د امر نه خلاف کړنه ده، باید وای نه کړو. زه زیاتره او بیا ځکه دا خبرې کوم چې اکثر ځان ته متوجه کېږم، په ځان کې ګورم چې کوم کار د نه کولو یې نه کوم، که څه هم هغه ډېر سخت وي یا د چا په مقابل کې رانه زیاتی وشي، یو خبره، یو سپکاوی، دستي دې ته اړ کېږم، دې ته ما خپل وجدان ضمیر مجبوروي چې بخښنه ترې وغواړم، ځکه چې دی د ما په څېر انسان دی، زه په ده باندې هیڅ لوړه درجه نه لرم، دی د ده حق دی او چې ما وخوړه نو د ده حق په ما باندې پاتې شو. خدای پاک قرآن پاک کې وایي د ذرې ذرې خو او بدو حساب به کېږي او په چا باندې به زیاتی نه کېږي. نو بیا څنګه یو سړی 5 وخته لمونځ، روژه، زکات، حج، ذکرونه، تلاوتونه، تهجد، نوافل ټول کوي او بل ته نصیحت هم کوي، خو د پاسه ټګ، ورلاندې برګ، سر د سنډات، سرمن د میخې او د خلکو په مخ کې شیخې او پیدا چې بیا پیشا چې نو غټ موزر. نو دغه کارونه تر څو چې په موږ کې را نشي، نن چې په ټوله نړۍ کې موږ خوار و زار یو، در په در یو، خاورې په سر یو، تاسې باور وکړئ چې زه هره ورځ داسې په شرمونو شرمېږم د خپل وجدان په مخ کې چې سترګې ټیټې کړم، زه وایم یا الله کاشکې چې زه انسان نه وای. دا به نه وایم چې د مسلمانانو په ټولنې کې، په دغه مسلمانانو په ټولنې کې چې دا زه یم کاشکې نه وای، ولې چې ګناهګارېږم. دا ځکه چې زه د کفارو، د ځینې کفارو داسې عملونه وګورم چې څه یې کړي وي، هماغسې وایي چې دا رانه شوي، خو زه بخښنه غواړم، د انسان نه بخښنه غواړي، ما وبخښه، ما ستا په مقابل کې دا ظلم کړی دی. لیکن زموږ داسې مسلمانان چې هغه 5 وخته لمونځ، روژه، زکات، حج، تلاوتونه، نفلونه او ظلم کوي، د چا غیبت کوي یا چاته ګواښ کوي یا د چا مال خوري یا د چا حق خوري یا د چا سپکاوی کوي یا د چا تهمت کوي او د هغې د پاسه نور کوي، د هغې د پاسه نور کوي، د هغې د پاسه نور کوي او بیا داسې په دې باندې ویاړ کوي، فخر ور باندې کوي چې بیا یم کوم، بیا یم کوم، بیا یم کوم. نو زه ډېر شرمنده شم دغه عمل ته چې یا ربه چې ته د په مازدیګر یا په زمانې قسم خورې چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، او دا انسان چې بیا وګورې د ژوي نه بدتر دی، د شیطان نه بدتر دی. زه سې دی چې یو سړی یو انسان دی، خو چې په انسان کې بیا
مسلمان شو او په مسلمان کې بیا مؤمن شو په سنتو باندې جوړ شو او دا دومره د ژونه بدتر دی چې هغه کارونه کوي چې د نه کولی نو عزیزانو نه غواړم چې کیسه رانه راوږده شي تر څو پورې چې د خپلو منځونو سره خپل اخلاقیات خپل حق د بل حق یوازې دا نه دی چې د چا پیسې د وخوړلې او د چا وږي د وخوړل او د چا وزه او چرګه د حلاله کړه د هغه سپکاوی مه کوه هغه ته په ټیټ نظر مه ګوره د هغه چې کوم حقونه په تا دي هغه پوره کوه او چې نه یې پوره کوې وربشې او خبر بشې الله مخاد و آباد لره ژوندي اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته